أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. نو پرونتس دا خبر زده کړه چې د دې ځای څخه تقریبا 40 معاملات د بني اسرائیل بیانېږي. مالان وربط ته ضرورت نه لري، یوه معامله بل او دا غټ معاملې دي. په آیات کریمه کې موږ ګرد و مرد خبرې هغه سرخی غټ ټکی بیانېږي د دې دپاره چې موږ د هغه آیات کریمه په مطلب سم پوه سو. نو د هر آیات کریمه چې دی هلته تاریخي پس منظر لري. هغه تاریخي پس منظر چې ته بیان کې بره ته پوه سې چې اوهو دا څونه غټه خبره ده. الله پاک هلته په یو درود 4 ټکي کې بیان کې ما هغه اشاره ورته وکړې. پرون جماعت ایسته مثال ووایه، ما ولکه یو سړی چې غلو تښتولی یو ډبه یو د حلالېدو خطره ورسره یي، بل څوک پر پیښ سي هغه نو جنګونه د ډېرو ټکانو خوارۍ وروسته یې راخلاص کړي. یو وخت ما زه داسې ورته بره په یاد دي چې چا راخلاص مې کړې. نو دا خو یو مختصره خبره ده، مګر دا چې دا کیسه ته د بل چا څه پوښتې چې څنګه راخلاص کړي، باره کتاب ځینې جوړ شي بابا داسې خوارۍ وزارت راکوي وي. نو قرآن دا بني اسرائیل ته داسې یوه خبره راپورته کوي. تاسې که وګورئ طالبانو تاسې په دې پوهېږئ چې هر ځای د دوی معامله راځي وإذ چې دوی شیر جامع مو ویلې ده چې دا ظرف دی، هلته مخکې فعل غواړي چې دوی تعلق ورسره ورسي. واذکروا اذ هر ځای دا ورسره چې در په یاده که هغه وخت هره پلا دغه خبر ورسره غواړي. دا 40 معاملې چې راځي تاسې حسابوي. نو پرون خو یوه معامله یاده سوله چې الله پاک ما د فرعون څنګه خلاص کړاست. هغه وخت خو داسې در په یاد کړي څه کردې در سره کولې، څنګه در سره کول. نو کوم په ذهن کې په یاد به مې چې هغه زامن یې ورحلالول په زورو او د ښځو سره هغه بدکاري کولې. نن دا اوس چې دی په دې 50 آیات کې دا بیا دوهمه معامله ده. وإذ فرقنا دلته هم دغه رقم ده در وإذ د مخه به وایه چې در په یاد کې اذ هغه وخت فرقنا چې موږ سره جلا کی بكم ستاسې د خاطره ستاسې په سبب البحر دریاب فانجینا خلاصون مو درکې کوم وتاسې ته واغرقنا او موږ غرق کړي آل فرعون هغه آل و اتباع متعلقین د فرعون هغه مو غرق کړه ګرده وانتم تنظرون او په داسې حال کې مو غرق کړه چې تاسې ورته کتل. دا د آیات کریمه ترجمه ده. د آیات کریمه او مضمون ته چې پوره ورشوه سي تاریخي پس منظر دا لري. دا ته لکه پرون موږ ویله چې قرآن کریم قصه په تفصیل ټکي په ټکي داسې نه بیانوي. خو باره خلک وایي دا د نقلو کتاب دی. نو دا خو نقل پکښې کې دي. قصه خو مفصله ده، ګایه یو ځای راواخلي ګایه بل. نن یې دلته هغه ځای راواخلي ګوره هغه پرون خو د حلالېدو د هغو خبره تېره سوه چې نجونې بیا پرېښولې الپان حلالول. مګر دا کیسه څه سوه په مابینځ کې چې نو موسی علیه السلام غټ شو، څنګه غټ شو، بیا چیرې ولاړی، بیا څنګه نبي شو. په دغه مابینځ کې دا ګرده دلته نسته، بیا بل ځای هغه راځي. دلته هغه ځای راوړي چې موسی علیه السلام نبي سوی دی و خلکو ته دعوت کړی دی، په کلو یې فرعون ته دعوت کړی دی، هغه یې مني نه. نو چې نه مني تمه ځینې وختل الله عز وجل موسی علیه السلام ته امر وکړي چې اوس خپل قوم ځینې وتښتول، ځینې بویه زه هجرت وکړه، دا علاقه پرېږدوه. کیدای شي په خبره پوه شولاست دا قصه په مابینځ کې څونه کاټ ده. اوغه د حلالېدو کیسه شنو چې موسی علیه السلام خو پرون ما درته ویله چې دی په هغه کال پیدا سو چې هغه الپان حلالېدله، دی څنګه بچاو شو. هغه قصه دلته کومه ده چې ستا نشته. بیا نو دی څونه غټ شو خو پر 40 کلنۍ نبي سوی دی.
دا ګرده 40 کاله قصه نسته. دی بیا نبي سو چې نبي سو بیا رالی بیا دلته دعوت په مصر کې د فرعون ته ورکړي، دغه وزیران و دغه کابینې ته ګرده قوم ته هیچا چې خبره نه منل. نو الله تعالی ورته ویل چې اوس نو ته د خلک بوزه د فرعون څخه خلاص کړ. نو تاریخي قصه داسې تفاسیر راوړي. هغه دا و چې نو الله امر دته وکړي چې ځینې بویزه د خلک بني اسرائیل چې هغه خو په لکو خلک و تقریبا 6 لکه په شاوخوا کې دغه مخلوق دي دالته چې د دې د مریانو کار ځنی اخلي. موسی علیه السلام پټ تدبیر ورته وسنجاو، ولزما رب زما سره وعده کړې ده چې مشته بنجات ته دوی څخه راکې، مګر هو زو د شپې چې دوی را خبر نشي. خو تیښته د زور خنوس کولای جنگ نه دی، جهاد په زور ځین ولاړ سي. نو په تیښته نو هغه د یو باندې بو کو نو شدي چې اموال ځینې یوسو یو د واده مناسبت به جوړ چې زموږ واده دی د دوی چې په واده نو خپل خودي عبید مریان او دلته دی خو ګڼې نه درلودې، شی جامع نه درلودلې. نو دغه نه به کول هغه قبطیانو ته د فرعون قوم جا بادشاه زادګان چې جنو د بادشاه زمونان دغه کابینه چې دغه ته بولتي سي داستسي لباس یا د غوژوالۍ یا امیل یا انګشتری دراکي دا واده دی پکشتيره وي برته درکو. تاسو دا خبره خورا عجيبه معلومیږي طالبانو. دا زما په وخت کې پکښنیوالي په یاري په کلی کې داسې غربت او مسکنات وو، یو ښځه به واده ته تله کالي ولا قدر لودل نه وي چې دا ولاړه سي، بل چې د یو خان کره به یو جوړه کالي نه وي سوي نو بغیر د کلی په خبرو بیا به نو کښنی ورواستاوه چې پلانې خالته مې سلامونه وای ورته زما د ورور واده دی یا مې د پلانې واده دی داستا کالي راکه خرابوه مې نه. نو به بره په خواست راوړه ولاړه بد به درې ورځې به واده پکښ کې تیر کړی و، بیرته به پر هغه رقم امانت ورکول. په شوځ کې هم دا رواجو په نارینه کې ملنګوټاو په ټو ولا چې په یاد چې بل چا د په خاص راوړه چې ز پلانې ځای ته واده ته غوښته دا ستا لنګوټا را کاغنو کې پرېولې د نه وې ده یا ستا په ټونو کې نه وې دي پنه نه لري په دغه کې بدلې دا د زموږ په وخت کې نو په هغه وخت کې به خدا کېده چې دا خانانو څخه شی واخلي. نو یو خدا پروګرام وسنجاو ولدا ګڼې ځنی راټول کې د فرعون د قوم څخه په خواست واخلو چې زموږ یو واده دی، موږ یو خوشحالي پکې کېره و برته به در لره درکو. په دې کې خلالو جواهر او سره زر سپیر زرګاټ ور رقم شیان پکې. بل دا پروګرام وسنجاو چې ماښام به خپل د کورو څراغونه بل پرېږدوي چې دا په کومه علاقه کې شاوخوا واده دی چې دوی په دې مطمئن چې هغه د څراغونه لګیږي کیسه شروع ده. دا بل دادی چې پټه د اعلان وکي سره دا په سر کې دا خبره وساته چې معنا دښمن نسی خبر چې ارڅوک چې د کور راوځي په لاس باندې داسې یو چمبه په خپل دروازه وي چې معنا زما کور تور دی زولاړم تله موتله. هغه طرز موسی علی السلام روش په پلانې طرف دروازه لکه وس مش په خپل شارک شي چاته وای چې بار ورته ورور د کوچلاخ پر طرف زوب مطلب مسیر دغه دی پر دغه خوازو مګر ونه ار چاته دروازه نه سټه کولای چې ناری چې پلانې تر وتله کنه راوتلی فقط چې ما شام مجري کیږي ارڅوک پر خپل کور نقشه پرېږدي نقشه چې زه پر لاسم په پوزم دی وتلی دی هغه د یای د نکروز لاس پر وهل یای د وینو لاس پر وهل یای د سور رنگ د یو سټه په دلته پرېږدي د خپل چمبیر ادم عمل وسره. نو د دې ځای څخه خبره ده چې سره روان سم شم زی هله خو دې روان تقید شپې موټران خو نستم فرعونانو ته بیا دا پېښه سوي د پوغو کې بیا خپل یو مړی سوي دي دغه په تدبیر او تجهیز سره وخت سره اختصول دي چې پام لاندې دي چې وسخو سار دي د مړي د خاصه چې را فارغ سول المر پر راختو دي چې په کلی کې خبره سوچ بابا توکل یې مړ دي دا وسه چپایي ده دلته په دې کور کې چې انسان نست او دا سره کم کال سوي ټولت للی پرځه کې ما بس دي مات سوي طالبان ساګرد وتلی دي ما بس تور ولار دی وسوړ ګرد کلی تور ولار دی بنی اسرائیل تللی دي چې نست فرعون خپل لشکر سره تیار کی نو دا فرعون هم تقریبا د ولکه په شاوخه کې دغه نه دا تاریخ بیانوي دا د قران سره به اړه نه لري دا پس منظر تاریخي دی دا قران هغه دی چې بیا زه په ترجمه کې درته وایم. نو دغه د لشکر تیار کی دغه وخت مطابق خو نو چې دی ش اسلحه آسو لکه وسله سره ټانګ ور سره یو غټ بل اسلحه ور سره نو تور او هغه شیان به آس و د آس څخه هم ارهاب کې دی چې پر رزغله پر دشمن ځنی بیریږ. نو اسانه تیار کړ د فرعون وزیر خو حامان نو حامان بره د مخ دی پر لشکر باندې د مخ رواني فرعون ورسته په پسې دی دوی پر یو تور مشکی مست آس باندې سپور دا د دې جنگي آسان ګرد نارینه و ټوله په دې کې شزه میاجانه آس چې ورته چا میاجانه اسف هغه نو پکشي کش چې هغه طرف معلوم کی دلته یو بحیره ده چې دته بحیره قلزم وای دریاب د مصر ته څرمدي د هغه مځکه ورته ولاړه د وجه دریاب ته سور دریا
دریابګۍ عمر ته وایي. نو د بحر قلزم غاړې ته دا خلک را رسېدلي د موسی علیه السلام قوم د غرمې مال ورځ ده دا پوج د اخوا پسې راورسېدي ولکه پوج د اسانو. نو د موسی علیه السلام قوم خونه خېړی واله په ارشي کې دی نه خېړی کولې رقم باندې وشیان به کول برای پر موسی علیه السلام مخ راوړو چې شو دا چې څه په جوړ کړ ته د شادي حق دعوت مشترک ده اخو ولکه فوج را روان دي فرعون هغه ظالم فوج دي چې څونه الکان لل کړي دی وایي او دلته وس دغه خو دریاب دی وس دریاب ته لويږي هغه پښتانه متل کې ول دی یو خو پاند دی د بلی خو پړنګ دی وس د مقابله کوي چې خدای مقابله مکیږي کپ دریاب ګټېدلای شي. وای موسی علیه السلام او رب زما ملګری دی رب ماته هدایت کوي تاسو به تابع مکوئ تاسو نه شکر ولې کوئ. وای د دې دغه مخلوق چې د دلته د موسی علیه السلام سره ورسره دی په دیو کې در شل کاله کشر الک نو ولې خدای څو کاله یا پکښ علل کړي و نه خو هغه مخ سابق خلق پاته و د نوح فرعون اهل ولا فرش ولا نه نو در شل کاله کشر نو پکښ تر شپېتو کالو بالا نو پکښ ګرځه دغه سیو نو ته دا مې شپږ د کنه فرق د موسی علیه السلام د غاړې د خو دشمن را روان دی او دلته دی دا ګلیه شروع کړی بیا خو نو یو نه دی نو فرض کله کدا پښتانه چې خپل سره ته خلص خبره ګرځه ناری وي بغاری وهي هي دې په مړ دي موسی علیه السلام ورته تاسو خو صبر وکي وسه پیښ ترجه د مخله تری وشراتیر هغه د دې چې په د شپه باندې راوتل ته تاریخ راوړی د اقتصاد زود راتیر سره هغه دا و چې دې ته لار نه معلومه د دور لار به ورکسبه اخر موسی علیه السلام اریاسو چې لار ولې نو شوړای ما خو دې سمت معلوم کړی چې پر اخوازو وس لار نه وړ کیږي برای دغه د دې مشران راټول کړ برای دا وسه واجده هغه بر اولو چې مسله خو بلده موږ بني اسرائیل خو موږ خو ګرځي د یعقوب علیه السلام اولاد یو نو د یعقوب علیه السلام اولاده خو هغه دوله زامنو چې یوسف علیه السلام پکښ خو هغه چې دلته بادشاہ او موږ راغلی یوسف علیه السلام چې وفات کړي خپل ورونو ته د خپل قومانو تر بروته نصیحت وکي وصیت وکي ول بیا که هر وخت د مصر خلاص دلته خو موږ مهاجر یو که هر وخت خلاص ما پرېږدي مو در سره یو مصری هغه پاته دی نو موږ خو یې ګرځو وس موږ څنګه ولاړ دا حکمت په هغه خبره کې دی دا وصیت نه دی عمل دا خبره ده هو نو قبر یې چیرې دی چې را سره وایخلو خبر چې پښتنه وکړه دوری وته نه دی معلوم په کله کې بیا سپنسر ده بډای ده هغه ماته معلوم نو مثال سم را ویښه شپه پر چیرې دوته بډای بارار پلیانو دا شو نو خو مو ته نه شرطونه لري دا زه په شرطو شم شرط مې دادی چې ما څه ویل هغه بر سره منی موسی علیه السلام د اخماته نه معلوم چې تاسو پزړی کې چشتي ته څو غواړي چې در سره و منم نو بزې پلا د الله عز وجل څخه خواست وکم چې هغه ماته اجازه کوي کنه نو الله ته راز نیاز وکي چې الله پاک سپه سره دغه سوی دا وزه و منم کړو من مالا ول سره وی منه چې دا لا څه وای ابوړي کې ورسې دی وای قبر را ته وشه ارمان دی وای ته څه ارمان لري بډي ولزما یو شرط دادی چې دلته زستی سره پر دار کمه پزغاسو د تراټو نه مې ودلې ما در سره واخلي ما پر رومي وړي پر اس مې وړي پر ارشي چې مې وړي کوم د چا په شاور کې ما پرې نږدې د فرعونانو دا یو شرط بل دا دی لکه پر دې دنیا چې من د ځان سره ملګری کوي په ورځ د قیامت چې هر مقام در کې دوره بنوم ستاسو سره ملګری مهارت مې د ځان مجله کوم ما دا دوه شرط موسی علیه السلام بالکل دا قبول الله عز وجل ما سره وعده کړی ده په ورځ د قیامت چې متزما ملګری پر دې دنیا دې ملګری کوم را سره ورم برای د قبر ځای وروشه برای قبر په خوا دلته وسرو د نیل چې دلته رود بهیږي دا غلمون پر راوښته د قبر لاندې دي د انبیاء علیهم السلام اجساد خورم ځکه حرام تسبه خبره ځکه یې نه خوري نو دوی په تابوت کې په هغه وخت کې شخص وي هغه ځای پیدا کړ تابوت یې بار راوکړي دلته علماء وای څوک وای خلق اشاره پر وکي راوکړي ځینې علماء وای علم دی چې علم الاوفاق وای طالبان کې بیا د تایوزات په کتابو ورغټسي علم الافاق بیا د دې قسم نقشونه است چې هغه وکړي الله تعالی پاک کار پکې نو ځینې تاریخ دانان وای حضرت موسی علیه السلام په علم الافاق د قبر راوکړي د جزاء صدا تابوت راپورته کوي څوک یې د سړو په زور خسري ماجش پرځلا کوي بار خو یوسف علیه السلام ورسره واخست نو چې ورسره واخستي وس دغه ځای پاته سوی الته مورزاده د فرعون لشکر را رسیږي چې را رسیږي موسی علیه السلام هم حیران دي الله عز وجل ته پزاري چې الله لاره تخلاصو هارون علیه السلام د دوار الله تعالی سپورت کې الله ورته برای ول دغه بحیره او د دریاب گیچ دلته ستې په مخ کې دی دغه د سپله کاړه وه اده چې لکاړه ورداسې کړ د دریاب کوڅې سو د لکه غرون نه د وبداس سره ودرېدل دا یو معجزه ده او بداره کم نه درېږي لکه جوال سره چړپیږي د سکیږي مګر معجزه ده چې الهي زور په یو شی پسید او بوسه بجوال درته جوړ کړي او بو جوال
خلک وایي د شګو دیوال نه وال کېږي چې د نبوتو د معجزې زور په پسې د اوبو دیوال وال کېږي. په دا دریاب کې کوڅه جوړه شوه او دا کوڅه داسې جوړه شوله چې نه لوښي درلودلې نه شګې لنډې په هغه ګړۍ پسې وچه شول. موسی علیه السلام ډهلی پر درځغلی باره دوی ویله چې دا خو نو دا دونه کوڅې چې جوړې شولې 12 کوڅې دي 12 ټبره دي ولې خدای یعقوب علیه السلام 12 زامن و دا موږ څه سره وینو دا یو په بل خبر نه چې په دې کوڅه کې دا پښه نه نوځي نه یا د قومو پښه بل په دې کوڅه بل په دې کوڅه کې یو په بل خبر نه دا خو نو کښنیم ځکه نه ده لکه دا مانده چې پزغاسته ووځي نو دریاب خودونی ته فرض کده کدا ځای کوچلاغه فرض کړه نو درګه لکه چې ته وس وځنو دا خو موږ نه سره خبرو چې بل مردي که ژوندې دي په خپل تربور دا کا په زوینه خبر وای الله عز وجل موسی علیه السلام ټول دا معجزه مې وشکاره ک لکړه پکې کې دی اته چې لکړه داس کړو بو سری پیدا کړل دا ګرد وب چې دا کوڅه سره سره و چې سره جدل چې په کوڅه کې روان دی بل پاغه کې تر بل سره مطمئن و اشور ګرسو خلک په دې وبور ګټس چې ورګټس ولا دغه ځای نو هغه دی چې قرآنی نس دل تراله چې دی لاړ ته وبور ورګټس فرعون او حامان خدا خو لشکر را روان دی یو درچاري بل در مخ دی چراله دی وبوته چې وکتل متحیر خو سوچ خبره خو خطرناکه ده منګ فرعون خو د خدای دعوا کړو هغه دلتم بارچ اس کې ځکه دا رقم باره او ومل د زما پاتې او زما خدای زما دوام او په خدای دې پرې ودرېږي برل پروبوم هیبت پرې وتی انو خلق برل پر درځانو چې هیبت پرې وتی دې پر ورتلې نه اسې ټینګ ولي وره ولیا هم تاسو ګر ساده دی وبو تماشا وکي فکر وړي دي چې خلک دی ولاړه د لاسه دی وته کیت په دې وخت کې چې دی جبرئیل امین پر یو ماجانه باندې سپور دی دا حیوان چې خپل نر کې اوا وسی باران خلک نه باروي دا میش پر منده ده یا دا بزا پر منده ده نو دغه یو ماجانه چې دی غیر سره دغه بوی او خاصیت ور سره ولکه پر منده چې اس کې اوا کې جبرئیل امین پر دغه یو ماجانه باندې سپور ورته کیرسو فرعونانو نه لیدي چې دلته جبرئیل کیرسو د فرعون اس چې هغه تور مشکی مست اس تی هغه ماجانه لیدل چې هغه دلته د مخته تیرسو اسرافیل علیه السلام پر بل اس باندې سپور دغه به د سړي په شکل کې دی د فرعون د لشکر پر شا ول درځغلی چې باچا ولاړ باچا یوازې پرې نږدې ا فرعون چې ارڅ اسرا کی ذکر هغه په مجانب په اواز په حساب سورګټ ا چورګټ د خلکو فکر راځي چې قومنده دغه رقم ده اسرافیل علیه السلام د شاده خو په پسې دي چې معنا پرېږدي ام میکائیل علیه السلام په پسې دي چې درځي ګرځي نو دغه سر روان دي چې د موسی علیه السلام بنی اسرائیل تر دغه بحیره قلزم چې الته دی ګرد وختله د دوی پایسو د فرعون د لشکر دلته پایسو چې ګرد ورډپسو ولې خو میکائیل علیه السلام هم ژغ پر کاوه کومنده په پسې و چې باچا او وزیر اوازه مې د کوی پسې درځي کومنده دغه د خلک ولاړ دښمن برټنګو الته چې هغه خلاص و د دیو پای تمام سو الله عز وجل پر دریاب امر وکړي چې سره پر راس دریاب سره پر رالی ټول په یو خپل دغه سبق چې الله وغواړي خلق صادق مؤمنان دشمن دغه صغرقي مګر و د خلکو ته خوای اخلاص غواړي د خلکو ته خوا تلاش غواړي دا سني کې چې زه بناستم زه بخپل ګناوي کوم زه بخپل فلمونو سینماوي ګورم الله د دشمن تبا کې الله نه تبا کې اداره کوي الله نو تا کړی چې شي دغه قدر ته کوشش وکړه کده چې کور پرې شوی هغه په شپه باندې ولاړه خواري پر ځان تیری کړي واقعي الله تراجي هغه دی الله په بند ځای کې لار ورته خلاصي او دشمن دغه سکوبور غکې د خوا تیر بارانه نه غواړي د خوا نه ټاکوړي نه دغه شوار دي چې سره ډوبس ول اخواته دی ورته ورته وکړه سامری بیا یو بل سړی دام تاریخي پس منظر د تسعیات کې په هغه کال پیدا شو چې موسی علیه السلام پیدا کړي چې فرعون خلق الله اکشنا چې الله ول هغه کال لکه موسی علیه السلام چې خپل مور په صندوق کې واچو او خدای طریقه واقع قصه بل ځای په تفصیل راځي د خیر سره په قران کې بدر تراشي هغه ته پرېږده د سامری چې بیا د مور بیا دا فکر وکړي چې کښنی پیدا کړي زنګله ته ولاړه بار دوره پیدا سو د دې د مخه چې الله ولای خوان جنو ورکاو چې مور دا برداشي چې دوره به بار پرېږده ځنی راځي به بار باغ دی هغه مخ بیا مرګ نه ویني دي چې دوره پرې شو د سامری الله پاک جبرئیل ورته مقرر کړي جبرئیل علیه السلام ورته راتلی د جبرئیل علیه السلام هغه رستګ وته دای په خپل کې ورکړه د دې څخه چې اصل ورکول کېدل چې فقوته دغه څخه باغ وړي وو کوچی رقم ورکول کېده په دغه رقم دی لویس نو د اکشنوای چې لوی دی خو د جبرئیل سره رابطه ده چې و پیژندې کېدای شي په خبره وس پوهیږي اوس نو دا موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لویږي
نبي ځینې جوړېږي د الله تغیراتو ته ګوري چې په انسانانو کې راولي او سامری د جبرائیل په ګوتو لویږي مګر د الله دښمن ځینې جوړېږي دا د انسان په ولکه کې نه د انسان به مازی خپل سبب برابر یو کوشش وکړي نو دا سامری ان دلته دی ځیرک خودی کسب زرګری و د خپل د کوشنیواجه څخه هغه و په دغه وخت کې چې دغه د جبرئیل امین میجانه تیرېدل چې آلته دا دغه رود وختل رود د دریاب چې دا وختل د فرعون لشکر چې پسرالی هغه میجانی په پښه کې دا تاثیر وو په قران کې به راځي من اثر حافر الرسول بیا براسنو پس سپیاج په هغه مرحله ما نقطه الترازي هغه چې به ارزه د پښه دا رقم شول پر هغه ځای به واشر آشنا کېدل د بل چا پام نو سامری چې وکړه چې دا سره کم اصلي چې تیر شپه ځای په شو غورځي پر هغه ځای واشش نسی چې په خدای په دې کې یو اساس ده ابره یو مټ دغه ځای قبضه را واخسته قران بیا وایي بره یو قبضه دغه ځای واخسته یو مټ پښتانه متل کې بره وای داشته بکار آیت ګرځ چې زهر مار باشد شی وساته په شو ول چې درس اگر چې د مار زاري ته در سره وساته انو دومل داشته بکار آیت بره د ځان سره پټ کړ شي شو ورڅخه دې کې یو اثر ستا د دا شی وساتي دلته دی خلاص فرعون چې په دې ځای کې دلته دی ګرد غرق سو بني اسرائیل موسی علیه السلام ته په خدا کې مزړه تلويج دا دی ظالم دی دې سني چې بل ورځ بیاج باندې وتلی چې بل ورځ بیاج باندې وتلی بیا رافسي نو الله عز وجل برد د دې مړ ګرد داسې ورته راښکارا کړل دام په احسان کې الله ورته پیشي ګوره یو څوک ته आवाज راوړي بره یا غستا دشمن استا د پلار قاتل چې تا مد اور سره درلود مرسو دا یو رقم تاثیر لري بل دا د چتور ته ګوره دی لغتی وي ملکیږي دا بل رقم تاثیر لري نو شخوان خو په دغه کې د خپل دشمن ته ګوره د لغتی سایخیږي الله دغه احسان پر بنی اسرائیل کړی په آیات کې به ورته ګوري چې ستا دشمن ما دا رقم در ملک چې تا ورته کتل چړپه کې د وهاله او په دغه وخت کې چې د فرعون ساخه تل دلته بردول لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دلته ناره کړه برر نسته بل معبود برحق مگر نه هغه الله چې بنو اسرائيل ایمان پراوړي دي زه مسلمان یم توبه مې ده جبرئیل امین د دریاب د خاصلو شو خټه راوښه په خله ورچکړه برر وسه دا دغه نکر د خواري وخت د موسی علیه السلام په کلو اوس نو ستا ایمان ته سودا سو وای د غرغری ایمان نسی کیږي ایمان غرغر دغه د چې د انسان زړه ته وجه د چې مرګ دی بار دی پر الله باندې متوجی سي د الله پاک لپاره کلمې ولولي دغه وای اذکار وای ولیکه کېدای دلته به د فرعون کې الله نه رده ولای نو دیم دلته مرسو بیا نو بیرته دلته ډوبسو بیا په قران کریم کې بل آیات راځي په سورته یونس کې راځي دنیویم آیات تساغتم غوږونه سي د قران کریم معجزات الله ورته وايي فالیوم ننجیک ببدنک نن ورځ به زخلاصون ورکم ستا په بدن ستا بدن بدل ته زورستوم نه لتكون لمن خلفك آیه چې ته د هغه چا د پاره چې درته ورسته په زرو کلو راځي د هغه د پاره زما د قدرت یو نخښه سي وان كثير من الناس عن آیاتنا لغافلون الله ډیر خلک دي چې زما د آیاتو څخه غافل دي خو غوږ نه پورې چې د ملا صاحب کار بوي دا د معراب کار بوي چې زه خو نو جته نه يم فارغ کزما په آیاتو کې الله څوک فکر وي دی به اختیار به درخلنه ریوزي چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا به دی وای نو الله پاک ورستا بدن به خلاص کوم بوخ شي ورستي مایان یخري دی دا تقریبا یو 200 کاله مخکې 300 ولا نه کیږي دغه نه کدا برته په دغه وبې خو خلکو ته خو د موسی علیه السلام قوم ته خو کارا کوي چې دغه دی مړ دی بیا د الله ته وو چې دا اوس 200 کاله مخکې کاشف شو د سره وخت چې او د زموږ خدای دی پروت هغه د مصر په موزیم کې پروت دی د جهان خلک یې ټیکټان کې ورځي غلطه ننداره کوي اگر چې په دې موزیم کې نور فرعونان امپراتوري خبرونه مې درته ویل چې د مصر 4 چاته فرعون ویل کیږي واځي دی نه دی هغه نور فرعونان چې هغه مومیایي مړی دي ورته مومیایي دا چې څه مواد په ومجه بارنه خرابېږي پروت دی مومیایي سوی نه دی د دنیا تاریخ نه را مطالعه وکړه دي چې کوم ساينسي تجربه لري په وی کې چې دا وسره کومړي دغه نظر وکړو پروت دی مومیایي سوی امر خراب سوی هغه د الله دغه آیات چې فالیوم ننجیک ببدنک نن بستا بدن ته نجات کوم خرابو مې نه د څه د پاره لتكون لمن خلفك آیه زتا ورته چې کوم خلق راځي چې دغه د پاره یو نقشه د قدرت پرتای د دې قصې تصدیق وسی چې دا واقعي دا غره کم شوی نو خبره دا و چې دلته دی خلاص چې خلاص ول دا غرق سو د دشمن مطمئن سو نو په تفاسیر کې راځي بارا وې دی برته مصر ته رااله نو مصر خو بارا خالص دشمن ګرځا دی په دریاب کې غرق شټوله د دریاب خوراکس مصر چې خالص سره په مصر کې برته خپل حکومت سو پاشي سو چې مطمئن سو بارانو بني اسرائیل پر موسی علی السلام راټول سو بارا ولوسنو د شریعت د قانون ضرورت دی
کېدای شي په دې خبره پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې څخه مدینې ته هجرت وکړي چې هلته د کفارو د شره بېغمه سو باره قانون ته ضرورت پیدا سو اسلامي حکومت ته ضرورت پیدا سو قاعدې ته ضرورت پیدا سو قاعده خو پېژنئ اساس تاداو دا په دنیا کې القاعده چې یادی موږ په القاعده غوي ته وایي القاعده چې هغه دغه وایي تاسې پلا په مځکه کې قاعده پیدا کړي اساس پیدا کړي اسلامي مرکز چې دغه ځای ټول مسلمانان پر راټول سره د کفارو مقابله کوي بیا کامیاب کیږي زموږ مقابله اوس ناکامه ده پاکستان کې 3 نفر جګ دلته کیږي 3 الته جګ کیږي 4 الته جګ کیږي دا کافر ته په ژوند شکست نشي ورکولای قاعده یې پلا جوړه کړه کافر دغه ډیره باد برای ته خو بیا القاعده ماته جوړه لکه مدینه خو القاعده هغه خو مرکز او اساس جوړ وای ته بیا بل ماته جوړه ولکه راته جوړه کې دغه اردوغان دی د ترکیه غتی صورت ګوري د ماز لجنه کې اختبي خلک په ځان نه پي منګور کفار هغه دغه ترکیه چې د بیا خلافت جوړي خلافت یې بولي قاعده یې بولي اساس یې بولي یو دته نه پریږدي وس دا دولت باندې دی بد نور چې تازه دولت اسلامي جوړم دولت معنا یو پاچی کته وازه امارت اسلامي جوړم پر د باندې دا رقم دی لکه د مرمي واری امارت اسلامي خبرته هغه دی قاعده جوړه اساس ولا کراسه جوړ کې پړو کې لکه پسونه یو څالته مسلمانان یو څالته چې د بابایو د خپل بربریت را باندې چالان دغه رقم مو پریږدي نو چې ارزه امن راسي بارالته د قانون ضرورت دی نو بني اسرائیل را ټول سو موسی علیه السلام ته بر قانون انو قانون د الله ته ویل برل د خلق اوس قانون غواړي موږ به څنګه ژوندۍ کوو کوم شی حلال کوم حرام کوم سودا روا کوم ناروا که چا مړی وکړي چې جزا ده خدای جزا بغیر د ټاکل غواړي نو الله پاک موسی علیه السلام ټول برل ته به کوی تور تراسي الته به یو میاشت روزه ونسی میاشت چې روزه ونیول د میاشت بعد زه ته بر کتاب درکوم هغه کتاب کې بس قوانین ذکر سوي بر بیا را خپل قوم ته عملي کوي موسی علیه السلام لاړ واره میاشت پر لپس روزه ونیول ماته کړی نه ماتول میاشت پرسو نو د انسان چې روزه ونسی معده خالص د خلیت یو رقم بوی راوځي دا بوی الا پاک ته تر مشک شئیس شخوند ورلرو کوي یو خو د خلیه د چټلې بوی دی دا د خدای نه دی خوښ هغه به مسواک وای خله به په شانو پریولي یو هغه بوی دی چې په مسواکو یې بره علاج نه کیږي خو معده خالص د معده سره پورته کیږي غاښونه بوی نه لري هغه نو موسی علیه السلام چې میاشت پرسو د الله پاک هغه بوی ډیر خوښ و د چې افطار وکړي نو خو معده خپل ډکه سول بره خو هغه بوی بند شو الله پاک برورتل چې لاس ورځ نور پښې ونس اول خو وعده ده سو د میاشت کې ولس نور بره الله پاک ته برته بره تپسي وژدا کباله دا غبي ما ته شخون راکې لاس ورځ چې نور کړي کړه څلويشت څه په جایت کې وسلويشت ورځ باره بیا راځي کنه واره دیر شو بل دې په قران کې راځي چې اول دیر شوه باره الله لاس نور پر روزيات کې فاتممنها ب10 الته په قران کې دغه راځي په لس نور او پرکټ څلويشت څه نو هغه چې تورات دغه ځای را واخستې د اخر روان دي دلته خدای چې د دې ځای ستې قوم کې ویل چې زه میاشت ما د الله سره وعده کړې د میاشت بعد تست کتاب راوړم الله را کوي میاشت کې رسو دی را نغلي سامری خو ما درته چې هغه مټ خورڅخو هغه ګڼي خد فرعون د قوم څخه وړي وي هغه ګرد د دې څه وي سامری بارات الخدای خبر هغه په کوم شل کې مړي تنو د دې کیسې په لکه چې ما ته خدای کتاب راکې څنګه کتاب دی خدای کتاب په هغه غریب درکړې استا مشته دې میاشت دا کړې ته وسلاړې میاشت نه یو ګیر د ګیر تر ګیر 15 ورځې کېږي برل راټول کې ګڼي راټول کې دا ناروا حرام ګڼي در څخه دي د فرعونانو دا راوي الکه ځای غالب جوړ کړي خو زرګر د غوای شکل کم غالب دی په خپل ځان کې د باطن څخه غو پرست د غوای عبادت وکړه برای د شکل د ګلګي جوړ کی برای غسر زر سپین زر یاقوت و زمرد ګرته پر پټ کړه برای بوت پر اور وری ورواچ لګیدل اچل خده د زو هغه غالب ته ولودل برای د ګلګي ځنی جوړ چې سر زر سپین زر کرشم پکشي کې د سرو زردان پکشي کې د زرغونه غمه پکشي کې د شنه غمه پکشي کې یو رقم شایسته شي دي نسبیت الله ده خوره برای پر راوښه برای په خلک ورته چورتوی کړه هغه په مړ شي حیات کا خارق اثر دغه چې مال پاغه غړي ځای شین کېدی بس کې لګي جسټس پورته دي چې غور دغه دی خدای دغه دی دسته هل شروع سال کاس ولا ګلګي په ما بین کې ورته غورځ ناری وي رامباړيږي څو کوي سمدم حقيقي حیات ورکی ځنی وایاج په نس کې هوا نه وتلې غي اواز پکوي خو اصلي خبره ده حیات ورکی ده د حیات دغه حیات بالکه د معجزې خو د جبرائیل د اس دغه د پښه دغه ځای خاور ده داغه چې غورځي دی بارل خدای غدي د موسی سلام ورکړه په کوی تر کې اوس دی خدای پیدا کوي برای به کتاب ځنی راوړي راځي خپل عبادت وکړي
موسی علیه السلام چې هارون علیه السلام خو د ورور دی هغه ته نصیحت کړی بارول چې دی بیا ګمړی درڅ ونه کې هارون علیه السلام د خدای روی نه د کوچ اما کوي ته ودی هغه روان دی را بس ایو بنی اسرائیل بار یو فريق خدای چې د عبادت بار شروع کی پر داغه ګلګي باندې را سرخه دره توافونه پر کول چا سجدي پر کول یا چا مچاو چا څه په کول دا کول یو بل فريق چې وو هغه د هارون علیه السلام سره الته کښینستله دا کار نه کاوه جنگ امن سو چې جهاد پر اعلان کې پر دې کافرانو باندې چې کورور را لې خوغه به وای تابع په وینو سره لړل دي ته پکایت نو الته ورته ناستي خوره کې ځاګ نو ورته هغه دي چې موسی علیه السلام را ورسېدی هغه چې را لې چې د الی ولې دي چې ګلګي غورځي او دي شاو خلکاتن پر شروع الکیږي او هي دي هغه ته درد ورلی او تخکی علاوه کړی و د تورات کې دا د چلته سلويشتي پراسو دا او تختو کې د تورات شان ذکر سی برای د درد وایم ذکر ته داسي ورلا پر موسی علیه السلام را پر هارون علیه السلام را لاس هغه تر سرونه په قران کې باید کتاب راځي چې هغه تزماجر سرته لکه ته ما خبر ته پرېږدم هغه ته ګوره د شرکی بردل خو ما خو جنگ په دغه نور سره کوکنه خو جهاد می پر اعلان وي ما چې تراسه برابر تواجد نه ته بنی اسرائیل په وینو لړل کشتار پیستل ما زه ته منتظرم کنه فرازه نه په دې کار باندې نو هغه تخکیه چې د په دات کې شوه وای شپږه بار پورته شوی و پاتې سول په ځینې کې وای لس لوحې شپږ پورته شوی څلور پاتې شوی خو دغه تورات چې هغه الله ور کړی و معنا یو څو لاړې دا خاطر چې د غضب ورلی د موسی علیه السلام غضب خو نو به خډیر او قوتم دغه نه ډیر و هغه فرعون چې څونه کښنان الله تعالی هغه قوت او برکت پر موسی علیه السلام شاو چې په شکه مازی او سړی د ساته د سکه هغه نه پس وخت دغه رقم نو زوره دغه شو دغه واقعیت چې اوس په دې ځکه کېدای سی وابرتل اوس آیات کریمه ته ګوري په ګرد باندې پیږي چې الله نه ګوره قصه څونه ورداسه دا اوس ما د ټیک هغه ټیک را بیان کړ او قران څونه مختصر دي ته په یادي ما لکه هغه سړي چې د غلو څخه خلاص کړي و اذا وقت الفیات کې ای بنی اسرائیل فرقنا چې موږ سره جلا کې بكم استس په سبب باندې څوک مو سره جلا کې البحر دریاب مجرا کې ګور الا مازی جلا سره ذکر کې بارخ نو تس خپل پوی چې ادوره سکتی چې بیا دار کم چې وبسره ولاړ وی لکه غرونه فانجینا مشخلاصون در کې کوم وتسته ګور فانجینا مشخلاصون در کې کوم وتسته د چا څخه مخلاصون در کې د فرعون څخه چې دغه لشکر در باندې را روان دي خو د دریا پر غاړه ولاړ واغرقنا علاوه موږ غرقي آل فرعون هغه اتباع د فرعون مغرق کړل داسې مغرق چې ما زه ته اوازار له چاغه مړ سو یا الله وای وانتم تنظرون وانتم تنظرون ورتکتل په نعم وسپوس چې الله پاک ودی توریات کې وانتم تنظرون کې څونه غټه خبره فرته ده چې ستا دشمن دغه نازلی دشمن چې په سوو کلوې هغه ظلمونه در سره کړی هغه بیا ابو یې راړولې او اوس چې دای لپاره کې وي تور ته ګوره علاوه دغه خوند چې ما ته در پسترګو د نندارو د تماشا د ښکارا کده ته کمزوري خبره بول ش نو اوس دغه آیات ګوره چې دریاب شته د پاره کوڅې کیږي تخلاصيږي ته سالم تر وځي په دغه دریاب کې ستاسو دشمن هغه دی غرقيږي او تور ته ګوره نو دغه تقاضا خدا د علاوه چې ما ماز یو څوک راتلای چې زه د الله د طرف سره رسول یم تابع چې منلای دغه تقاضا دا او ته کیسې شي ته یا د ګلګي عبادت کوي ستانو دغه شکرانه سوچ کې کوي دغه نعمت په بدله کې او یا د محمد علیه السلام مخالفت کوي ته دایس په خبره پوسبه کته واته د کوم ځای سره لګی نو دا او غدي د موسی علی السلام په وخت کې زرد وزر کاله مخ خبره تر رسوي ده دغه خو دغه بنی اسرائیل دغه يهود ته خطاب دي په مدینه کې دي خو دغه هغه پر لایو دي خو ما د فلم چې د غول مسیان دي د غوکړ وسیان دي خو دې خپل په کردو راځي نو عرب دغه دی ته وای چې ستاسو خو مناسب وس دغه چې ما نبی علی السلام نبی وای تابو چې د الله تعالی پر راز ما پر سر رسول منلي ولي الله زما د نیکو د پلار سره دغه سکړي چې زموږ دشمن غرق کړی دي نجات ور کړی دي او ته مقابله کوي اوس خو په دې آیت سر خلاص دا بل تفسیر ګوره پدا و اذ وعدنا کې چې بادي دای به یو پنځوسم دي دای به غدریم نمبر معاملات هغه خو او مدا اوس چې مدرته ویل پرون اوله چې رسې و اذ هغه وخت چې در پیات کې ای بنی اسرائیل وعدنا چې موږ وعده کړو و موسی علی السلام سره 40 ليله د تلويشت شپو ګوره دلته تلويشت ذکر کړي په وعده کې واره تلويشت و اور سلويش نو بل ځای په قران کې براسي بیا به در پیات کوم چې اول میاشت و چې تل روزه ونسه میاشت پراکړه هغه د خلی بي الله تخندر کبار تل سلوز نوري بس ونسه برای په سلويش نو په دغه ځای کې علاغه مجموعه مد ذکر کړي دغه تفصیل نه ذکر کړي ما ځخ موږ لا غسرخاني د ترجی فقط راکم نو دا درې معاملې ده و اذا هغه وخت پیات کې ای بنی اسرائیل وعدنا چې موږ وعده کړو د موسی علی السلام سره ما ورتل چرابسه
وعده خو د مفاعلې باب دی، دا د الله د طرفه وعده ورکول او د موسی علیه السلام د طرفه قبلول چې هو درځم، نو ګواکې دواړو یو تر بله وعده سره وکړه. وعدنا چې وعده مو سره کړې وه موسی د موسی سره څو 40 لیلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، ثم بیا اتخذتم تسی ونیوه العجل ګلګی. ګوره څونه په قصه کې لنډوالی رالی، دا خو وعده وه، نو دا چې موسی علیه السلام لاړی پر دې باندې زمانه اوږده سوله، بیا سامري دلته ګلګی جوړ کړي، هغه کیسه ګرده حذف ته فقط هغه مهم ټکی راپورته کړي چې ثم بیا چې موسی لاړی اتخذتم تسی ونیوه العجل ګلګی من بعده، وروسته د ده په چی شي مو ونیوه؟ په خدایي. د کیسې په لنډوالي پوهېږي څونه سره کوتاه کړه، سره نه ایستنه نه فقط د ګلګي ځای راپورته کړي. مګر د ګلګي جوړ دلته ذکر شو چې څنګه جوړ شو، چا جوړ کړي، دا سره کم و د چی څه جوړ شو، هغه ګرده فقط هغه مهم ټکي قرآن ورپه یادوي و دوی ته. نو چې ما ورکه سړی چې څنګه مې خلاص کړې کیسه څونه اوږده ده او دی په یوه رفس کې ورپه یاد کړي سړي ته. نو دوی ته خو معلومه وه الله دغسې ورته وایي چې تاسې ونیوه ګلګی په خدایي من بعده، وروسته د موسی تر تګ وانتم ظالمون، وانتم او تاسو چې یاست الله پاک وایي ظالمون ظلم کوونکي واست په دې کار کې، دا مشکر ولاکه کړي ظلم د ځانه سره وکړي. دا د دوی څومه معامله درېیمه نو دا پسې چې راځي څلورمه معامله ده. څلورمه معامله خو بیا دا ده، ګوره د اعمال د قصې ترتیب الله نه مراعتوي. اوس دلته دوی بیا توبه وکړله، هغه توبه یې الله پاک بیا وروسته په بل آیات کې راوړي، در توبې وروسته الله عفو ورته وکړه. توبه یې دلته نه ذکر کړې، هغه د عفو ځای ورپه یادوي چې ښه نو چې دغونه ظلم یو څوک وکړي چې ګلګي ته سجده کوي، نو خو د دغه ور دی چې په هغه ګډې سر وکلم کې. مګر الله وایي ما وبخښلې، نو چې ما وبخښه د دغونه جرم سره سره د دې تقاضا دغه د د نبي مقابله کوي، د دې تقاضا خو دغه د چې به شپه ورځ الله ته پر سجده پروت چې الله ما دغونه جرم کړ دی، ګلګي ته مې سجده کړې ده غوایت او ستا حق مې ضایع کړی دی او تا زه بیرته معاف کړم یا الله پاک، زه به در مرګ ستا په عبادت یم، مګر ته پر هغه سربیره د الله مقابله کوي. دا ځای په پیری ګوره. ثم بیا عفونا موږ عفو وکړه عنکم ستاسې څخه، نه مې کړی راګیر عذاب مې نه کېده من بعد ذلک، وروسته تر دغه چې تا دغونه غټه غلطي کړې ده ګلګي ته سجده کړې ده الله ما وبخښلې. د څه دپاره؟ لعلکم تشکرون، لعل شاید چې کوم تاسې به تشکرون شکر ادا کړئ، دغه دپاره ما عفو درته وکړه، ستا توبه مې قبول کړه چې نو ته به بیا په آینده کې شکر ګزاره شې او ته په آینده کې در هغه لوپر شوې، تر هغه خراب شولې. دا څوم نمبر معاملات شو چې اوس موږ ذکر کړ په دې کې څلورم نمبر. دا څلور معاملې تر دې ځای پرس وي او د اړې معاملات چې د الله پاک مختصره یادي او پای او شاته څونه غټه قصه پراته ده. نو په دغه دلته موږ ډېر رکوع نو څه ترجمه چې د هر آیات تفصیل ته توکي په مضمون پوهیږي. اوس دا د عفو کیسه چې د خدای ته توبه ده، توبه پسې ورسته درجه واخته په بل آیات کې راځي وایي قال موسی لقومه، توبه الته ذکر کیږي، هغه توبه چې وکړل شي به عفو راځي، مګر الله هغه د توبې ځای ورسته ذکر کوي، هغه د عفو ځای مخکې را ذکر کوي. دا قصه به ترتیب کړ سره د څه دپاره چې بیا بېجنه خلک دا عقیده ونه ساتي. وروره قرآن خو تاریخي کتاب دی، دا نقلونه بیانوي، نو خلک به ورته وایي چې سترګې دې ووځه، نقل خلک دغه رقم کوي چې په سر کې بیا پاکي. الله دغه دپاره چې دا د نقلوالی وي قصهوالی یې ختم شي، فقط هغه د حکمت ځایونه راپورته کوي. نو پر څلورمه معامله دلته ودرېدو. خدای یوه خبره به مو یاد وي چې فرعون په کوم وخت غرق شو په دریاب کې، هغه د عاشورې ورځ وه. هغه موږ چې د حبول هغه د محرم د میاشتې لسمه نه ده، هغه د عاشورې ورځ وه. مشرکانو په مکه کې هم هغه روژه نیول، پیغمبر علیه السلام چې مدینې شریف ته رالی هم د یهودو دا روژه نیوله، دا د هغې نبي علیه السلام هم دا څه پېښه ده چې تاسې روژه نیسئ. بره دوی ویل ول دا خو موسی علیه السلام او زموږ پلرونه نیکهګان الله د فرعون د عذابه څخه، د فرعون د ګریفته څخه په دغه ورځ خلاص کړه، زموږ دښمن یې غرق کړي. نو نبي علیه السلام باره ورته ویل انا احق بموسی منکم، ولنو در موسی علیه السلام سره زه در تاسې ډېره حقداري، ډېر اولویت قرب ورسره لرم، نو چې تاسې نیسئ زه هم نیسم. نو نبي علیه السلام هم دا روژه نیول، اصحابو هم نیول، تر هغه وخته چې بیا د روژې د میاشتې روژه پر مسلمانانو فرض شوه، د هغې ورځې پر دیت به راایسته شو. مسلمانانو ته نبي علیه السلام کې څوک نیسي ثواب دی، که نه نیسي نه دې نیسي، خو د روژې میاشت الله پاک مشترک کړه. کنې وار د واره دغه ورځ دغسې بزرګه ورځ وه، د هغه وخته څخه دا بزرګي یې را شروع ده چې په دغه وخت باندې الله پاک فرعون غرق کړی دی، موسی علیه السلام ته نجات ورکړی. او هغه 40 ورځې چې دلته یادې شولې چې موسی علیه السلام هلته تېرې کړې، هغه یوه میاشت د میانۍ وه، 10 ورځې د لوی اختر د میاشتې، معنا د ذوالقعدې میاشت پوره د ذوالحجې 10 میاشتې کېدای شي 10 ورځې. اوس نو باره څو پوره شوې؟ 40. یوه میاشت میانۍ شوه ذوالقعده، 10 ورځې هغه دغه بیا موسی علیه السلام هلته په کوه طور کې تېرې کړې او په روژه او په اعتکاف رقم یې تېرې کړې چې الله بیا وجه ته چې شور لره ورکړي تورات. دا دغه بزرګې ورځې شولې. واخر دعوانا الحمدلله.